لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری دا خبرونه له امید رادیو پر 103.1 FM له کابل څخه اوري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره کتلې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو پر لارو چارو، فرصتونو او ننګونو په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي متقي له قوله ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل او واشنگټن تعامل عملاً نوی پړاو خپل کړی دی او په ګڼو برخو کې د اړیکو د پراختیا فرصتونه شته چې د مداومو خبرو له لارې کار ورباندې کیدای شي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امنیت او د بیارغونې په برخه کې د پرمختګونو ستاینه کړې یا پرمختګونه ستایلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړوندو مسایلو په اړه بحثونه مهم بللي دي. خو دا چې د کابل او واشنگټن اړیکې او تعامل له کومو پړاوونو تیری شوي دي، په دې اړیکو کې د ژور مثبت بدلون څرک لیدل کیږي که نه، او په کابل کې د اسلامي امارت او امریکایي پلاوي کتنه به څه اغیز پرې وکړي، پر دې او نورو پوښتنو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي محب الله شریف سره بحث لرم. شریف صاحب سلام علیکم او زموږ ننني لیدلوري ته په خیر راغلی. علیکم السلام. الله دې چې تاسو درانه اورېدونکي ته روغتیا ولرئ او زړونه مو د خدای په نورو باندې روښانه وي. خوشحاله او سلامت اوسئ. شریف صاحب، د افغانستان او متحده ایالاتونو د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو بهیر څنګه ارزوئ؟ بحث به له دې ځایه پیل کړو. دا ښه ده. مهرباني. ما په نظر باندې له هغه وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، د ناټو قواوې هم له افغانستان نه مختلفو هیوادونو ته ستنېږي. د دغې وخت نه وروسته د افغانستان او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ زما په نظر باندې یو بل د اړیکو پړاو خلاصېږي. خپل خصوصیتونه لري، خپل ځانګړنې لري، مختلف هیوادونه خپلې ګټې لري او افغانستان خپلې ګټې لري. هر طرف دې ته ژمن دی چې خپلو ګټو ته کار وکړي. زما په نظر باندې دا د دواړو طرفونو یعنې د ټولو هیوادونو او د افغانستان حق دی چې د خپلو هیوادوالو خپلو ملي ګټو رڼا کې له یو بل سره اړیکې وپالي. خو مهمه مسله پکې دا ده چې په دغه خبرو اترو اړیکو سمولو او رغولو کې ناستو ته اړتیا وي، خبرو ته اړتیا وي او د ځینو موضوعاتو تشویشونو غوښتنو او وړاندیزونو یو بل ته سپارلو ته یا یو بل ته ظاهرولو ته فرصت پکار چې یو طرف بل طرف یعنې مقابل لوري ته قناعت ورکړی شي. ډېره مننه. یعنې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن حضور ته په کتو نوی لیدلوری ټاکلی دی؟ هیڅ په دې کې شک او شبهه نشته چې کله یو ورور هم د بل ورور سره جنګ وکړي او جنجال وي، بیا هم سولې او خبرو ته ضرورت وي. که یو غلمریم او یرغلګر په یو هیواد باندې تیری کوي، بیا هم د بشر په حیث باندې اړیکو ته اړتیا وي. او که چېرته بلکل نړیواله جګړه هم وه، نو که یوه نړیواله جګړه وه، که دوهمه وه، د هغې نه وروسته بیا اړیکې رغېدلې دي او داسې هم پېښ شوي چې په جګړو کې متخاصم طرفونه یا متخاصم لوري د جګړې نه وروسته یو بل سره په ستراتیژیکو اهدافو کې په ځینو ځایونو کې وقفه شوي دي. زما په نظر باندې دا ناشون یې نه ده او د بشر په منځ کې د دې ډېر زیاتې بېلګې او مثالونه شته دي. څه فکر کوئ شریف صاحب چې د واشنګټن د اوسنۍ تګلارې تمرکز تر ډېره پر کومو برخو دی؟ سیمه ییزې سیالۍ او سیاستونه، تعامل که بشري مرستې؟ زما په نظر باندې د امریکې د متحده ایالاتو تر اوسه پورې چې کوم سیاست کوي، ټرمپ ډېر کوشش کوي چې د افغانستان د قضیې نه خپله سیاسي دوره لرې وساتي. دا د ټرمپ مسله نه ده. زما په نظر باندې دا د هغه امریکایي پالیسي میکرانو یا د خپل امریکایي اسټابلیشمنټ یا د اساسي د پردې شاته د جوړښت پلان دی چې په اوسنۍ وضع کې د افغانستان سره ډېر رښتې پاتې نه شي. اما دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان سره د اړیکو رغول، د افغانستان سره د اړیکو بیا رامنځته کول او په مهمو د افغانستان په کچه په اهدافو، د سیمې په کچه په اهدافو او په نړیواله کچه په خپلو موخو باندې د دواړو طرفونو له یو بل سره نه غږېږي. زه فکر کوم چې دا فرصت د همدې لپاره کارېږي
چې د راتلونکو اړیکو لپاره مناسب چوکاټ رامنځته په دغه اړیکو کې چې تاسو یادونه وکړه، یعنی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یا د اړیکو په ښه کولو کې د قطر رول په اړه مو نظر څه دی؟ زما په نظر باندې به هم د افغانستان شته حکومت او هم امریکایان دواړه طرفونه به په دې باندې کار کوي چې په خپله څومره کولی شي په اړیکو کې رغنده لوري ته لاړ شي، او د دې سره په خوا کې به د سیمې د هیوادونو په مرسته غوښتنه او کارونه او کومک کولو باندې هم یا په درېمګړتوب باندې هم تکیه کېږي. خو د دې نه وروسته ساینس بیا مسأله نړیوالې لوبې او نړیوال ډیپلوماسۍ ته ولاړه شي، او هغه دا چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې دوی یو بل باندې څومره اغېز لري، څومره اړتیا شته ده چې باید اړیکو رغونې ته مخه وشي او په هغې باندې کار وشي. مننه. تاسو وویل چې په خپله دوی هم په دې باندې کار کوي چې اړیکې باید څنګه ښې شي. کله کله شریف صاحب داسې هم ویل کېږي چې دا تحرکات د سفرونه یوازې د وخت ضایع کول دي. تاسې څه نظر لرئ چې رښتیا هم د وخت ضایع کول دي که نه د خپلو ګټو تعقیب هم پکې په پام کې نیول شوی دی؟ ستاسو مخکینیو خبر ته په کتو زما په نظر باندې هغه څوک چې دې ته د وخت ضایع کول وایي هغه د دې خبرې نه داسې معلومیږي چې ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي، د نړیوالو اړیکو په ماهیت نه پوهېږي، د نړیوالو اړیکو په رغولو جوړولو له خنډه لرې کولو باندې نه پوهېږي. هېڅ کله په نړۍ کې یوه ډیپلوماتیکه اړیکه د سهار د سپېدو او د سهار د لمر ختو ترمنځ په دومره وخت کې نه جوړېږي. بین عشیة و ضحاها دا وخت غواړي، دا دلایل غواړي، دا د مثبتو ټکیو منفي ټکیو په بحث کې مطرح کول غواړي، د دواړو طرفونو رښتینې څنډه غواړي دې اړیکو ته، د دواړو طرفونو اصلي موخې غواړي. دا مسایل چې کله مطرح کېږي دا په یو هو او نه باندې نشي کېدلی، دا تفصیل غواړي او هیڅ ډیپلوماتیکه اړیکه په تور او سپین باندې پای ته نه رسي. هغوی مجبور دي د خپلو دریځونو نه په ځینو ځایونو کې تېر شي، په ځینو ځایونو کې ګټه وکړي، په ځینو ځایونو کې څه د لاسه ورکړي تر څو اړیکې ورغلي. د اسلامي امارت ثابت دریځ د افغانستان په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا په پالیسیو کې څومره بدلون راوستلی دی؟ څومره په دغه برخه کې باندې اغېز کړی دی؟ ثابت دریځ نه د اسلامي امارت او نه د امریکایانو په داسې شکل باندې کېدلی شي چې یوه خبر وکړي او د هغې نه بلکل تیر نه شي. کومه خبر چې په سیاست کې په هغې باندې بحث کېدلی شي، جوړجاړی کېدلی شي، ډېر داسې موضوعات شته چې هغه به تاسو په دې برخه کې حسابولی شو. اما ځینې ثوابت دي، ځینې معیارونه دي چې د هغې نه ښایي نه امریکایان تېر شي او نه د افغانستان شته حکومت تېر شي. دا مسئله که د افغانستان کې هر چا حکومت وای، یوازې امارات نه، هغوی هم خپل فکري نیکې درلودې، خپل تور او سپین به درلوده، خو ځینې به یې داسې موضوعات هم درلودل چې په هغې باندې بحث کېدلی شي. زما په نظر باندې اوس دواړه طرفونه په دې باندې پوهېږي چې د مقابل لوري کوم اساسات او ثوابت دي هغې سره دوی معامله نه کوي او په کومو شیانو باندې معاملې ته تیار دي. دواړه طرفونه چې یو بل سره بحث کوي دغې ته لاره هوارېږي چې خپل یو بل مقابل لوری ښه وپېژندلی شي او بیا یو سم جوړجاړي ته ځان تیار کړی. اوس به راشو کابل ته د امریکایي پلاوي سفر موضوع ته. د امریکا د پلاوي وروستی سفر او کتنه څنګه ارزوئ؟ همدغه مسیر کې چې تاسو یې اوس یادونه وکړه ګام پورته کول دي که نور مفاهیم هم لري؟ زما په نظر باندې نه یوازې امریکایان بلکې اروپایي ټولنه، نور هغه هیوادونه چې په تېر جمهوریت کې دلته وو یا یې په ناتو کې پوځي برخه درلوده یا صرف ډیپلوماتیک حضور یې درلود، ټول په دې فکر کې دي چې د افغانستان سره څه رقم اړیکې وپالي. دا چې د دوی لپاره څه اهمیت لري، هلته افغانان شته دي، دا د بشري مسایلو په خاطر دي، د بشري مرستو په خاطر دي که نه، د دې تر شا بیا هم خپل سیاسي تمې او سیاسي موخې او حتی استخباراتي موخې لا هم شته دي. دا زه فکر کوم چې د هر بحث او د هر لوري او د هرې لیدنې جدا جدا ارزونه باید وشي. خو ما په نظر باندې د امریکایانو تګ راتګ او په هر میدان کې د شته حکومت له چارواکو سره لیدنه، خبرې، اړیکې ساتل، د بندیانو تبادله او نور موضوعات زما په نظر باندې خپله د دې څرګندوي کوي چې اړیکې باید وجود ولري او اړیکې باید رغنده لوري ته ولاړې شي او بالاخره باید هغه څه ترلاسه شي چې دواړه طرفونو ته د قناعت وړ وي. ډېره مننه شریف صاحب. بحث ته دوام ورکوو. درنو هیوادوالو، د لیدلوري خپرونه له امید راډیو پر 103.7 FM له کابل څخه اورئ. بحث مو د افغانستان او امریکا پر ډیپلوماټیکو اړیکو او کابل ته د زلمي خلیلزاد پر سفر راڅرخي. را سره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محب الله شریف.
شریف صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې د دواړو اړخونو موخې باید جلا جلا وارزول شي، راځئ چې دغه برخه کې پر همدې مسلې تم شو. ښاغلي متقي د کتنې پر مهال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل او واشنګټن تعامل عملا نوی پړاو خپل کړی. دا نوی پړاو څه ځانګړتیاوې لري ستاسو له نظره؟ یو خو هغه تعبیر چې په خپل وزیر په تر اخلي خو زما په نظر باندې دا نوی پړاو دي ته ویل کیږي چې اوس د امریکایانو ټوپک د امریکایانو لږی کوز شوی دی او د طالبانو ټوپک د طالبانو نه اوږدی کوز دی. اوس باید د حکومتونو په شکل او د دوه مختلفو لوریو په شکل باندې د جګړې حالت نه لري، بلکې عادي ډیپلوماټیکو اړیکو کې غواړي یو بل سره کینی، نو په دغه میدان باندې یو بل سره خبرې کوي. یوه مسله دا ده چې په هغې وخت کې د امریکا موخې او اهداف په کومه چې یو شی ونن بل شی دي. درېیمه مهمه مسله دا ده چې په هغې وخت کې د افغانستان د خلکو غوښتنې یو شی دي، نن ښایي بل شی. په دغې موضوعاتو باندې چې کله یو نوی پړاو رامنځته کېږي، هغه په دې معنا چې په دې نویو شرایطو، په نویو ظروفو، په نویو حالتونو باندې باید له مقابل لوري سره بحث وشي او بالاخره مسأله باید جوړجالي ته ولاړه شي. لکه څنګه مې چې یادونه وکړه په سریزه کې په ګڼو برخو کې د اړیکو د پراختیا د فرصتونو د شتون خبره هم شوي چې د مداومو خبرو له لارې کار ته اړتیا پکې ښودل شوې ده. دا فرصتونه به د مثبتې سیالۍ زمینه برابره کړي ستاسو له نظره شریف صاحب که سیمه ییز خنډونه هم وینئ؟ ما په نظر باندې دا به د امریکایانو او د افغانانو په ډیپلوماسۍ پورې اړه ولري چې په مختلفو لوریو کې دي څه رقم جوړجالي ته رسېږي. آیا دغه جوړجالی خو به په سیمه کې یا په نړیواله کچه د نورو قوتونو د ترکینت او سیالۍ سره نه مخ کېږي او په څه ډول باندې دا بیا مدیریت کولی شي. دا همیشه د افغانستان په مختلفو حکومتونو کې ثابته شوې ده چې کله د دوی ډیپلوماسي متوازنه وه او د افغانستان په ګټو باندې څرخېدله، د نورو ګټو سره یې د منفي فیصله تماس نیولې هو نه درلود، ډېر اغېزمنه تمامه شوې. اما کله چې موږ د نورو سیالیو ته وروځي، د یو چا د تربیت په خاطر مو د بل چا ګریوان ته لاس اچولی، موږ ته یې مشکل پیښ کړی دی. که چیرې موږ اقتصاد محوره واقعي پالیسي ولرو، د افغانانو ځایګی او ګټې او انساني حقوق وغواړو، زه فکر کوم په نړۍ کې به انشاءالله د کمو خنډونو سره مخ کېږو. زه دا نه یم چې نه مخ کېږو، بیا هم بدخواهان شته، اما مهمه مسله دا ده چې دومره زیات به موږ په جنجال کې نه وو لکه دا چې موږ د پردیو د ګټو لپاره میدان ته ووځو او په نیابتي جګړه باندې لاس پوري. تېرو څلورو کلونو کې د افغانستان له اړخه دا کار یا انډول او مدیریت شوی دی که نه؟ تر زیاته بریده پورې خپلواک تنونکي او خپلواک لیدونکي او خپلواک تجزیه کوونکي په دې نظر دي چې تر یوه بریده پورې دا کار په مثبت شکل دی، اما لا هم داسې ټکي شته چې په هغې کې کمی لیدل کېږي او هغه کار غواړي او داسې نه شي کېدلی چې په ډېر لنډ وخت کې تاسو ټول خنډونه یا ټول مسایل هوار کړی شي. نه، کار غواړي، وخت غواړي او صبر غواړي او د مقابل لوري نه هم رښتینې او واقعي اراده غواړي چې مسایل حل شي. که چیرې واقعي اراده وجود ونه لري، ما په نظر باندې بیا به هم خنډونه باقي پاتې. ډېره مننه. زلمي خلیلزاد د افغانستان امنیت او د بیارغونې په برخه کې د پرمختګونو ستاینه کړې یا د ستاینې وړې بللي دغه پرمختګونه. دا څرګندونې فکر کوي د امریکا د رسمي دریځ انعکاس دی که بل تعریف ورته لرئ؟ زما په نظر باندې د زلمي خلیلزاد څرګندونې لکه څنګه چې د سپینې ماڼۍ او یا د امریکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې وایي، دا د شخصي نظر دی. لکن یو شی ما یادوي چې ډېر وخت امریکایان په دغسې ناستو او په همدغسې لیدنو کې خپل پالیسي مخکې بیایي او د خپلې پالیسۍ لپاره یا لوری ټاکي او همغه بیا وروسته په رسمي دریځ درځي. ما په نظر باندې زلمی خلیلزاد د دې واک نه لري چې د ځان او یا شخصي نظر په اساس باندې داسې څرګندونې وکړي چې هغه د امریکې د پالیسۍ په خلاف یا د امارات د پالیسۍ یا د شته حکومت د پالیسۍ داسې ملاتړ وي چې هغه د امریکایي ګټو په تضاد وي. داسې یو شی نشي کولی. نو د دې په خاطر باندې زه وایم چې د زلمي خلیلزاد نظر ولو که غیر رسمي هم وي، ما په نظر باندې تر زیاته بریده پورې هغه شین چراغ دی چې امریکایي پالیسي ته تړلی او هغې پورې مربوط وي. ډېره مننه. د بندیانو د تبادلې بحث هم تل مطرح کیږي د خلیلزاد له سفر سره هم مهاله. دا مسله د دواړو لورو ترمنځ پر باور جوړونې څه اغېز کولی شي شریف صاحب؟ کې زما په نظر باندې په دغه برخه کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه هغه وخت ترسره کېږي چې تاسې بندیان
د بندیانو په قضایا او په دې چې کوم بحث کوي او دا بحث بل اخر نتیجې ته رسیدي د بندیان په باندې کېږي. ما په نظر باندې دا خپل د اعتماد جوړول نه بلکې د اعتماد فضا ده چې کله ته یو چاته بندي ورسپاري هغه چاته بندي ورسپاري تر څو چې اعتماد نه وای جوړ شوی نو دا سپارنه یا عملي نتیجه پایله به نه وای ترلاسه شوې. یوه مهمه مسله دا ده چې دغسې عملي پایلې کولی شي د نورو پایلو لپاره لارې هواره کړي. مننه. ورو د بحث پای شیبو ته هم نږدې کېږو، خو بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالي ویلي د کندهار هوایي ډګر او هلمند کجکي بند په څیر سترو پراختیایي پروژو کې د امریکا مثبت رول له پامه نشي غورځول کېدی. غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم شریف صاحب چې په افغانستان کې په لوړه کچه پانګونې یا د اقتصادي اړیکو پراختیا ته لیوالتیا څومره احساسیږي د امریکا له اړخه د افغانستان په برخه کې؟ په لوړه کچه په افغانستان کې پانګونه د افغانستان ضرورت دی، اړتیا یې ده، اولویت یې دی او دا موږ ته یو اقتصادي لومړیتوب دی چې باید دغه شی وشي. هغه د امریکې نه نیولې تر اتحادیې د اروپا د اتحادیې پورې تر استرالیا تر کاناډا تر ټولو لویو هېوادونو پورې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. اما هیڅ کله یو شی موږ نشو کولی چې یو وخت یو شي ته منفي ووایو او په سبا باندې چې کله پالیسي تغییرېږي هغې ته یا مثبت ووایو. ما په نظر باندې د امریکایانو وجود په افغانستان کې داسې څه درلودل چې د امریکایي ګټو لپاره یې کار کړی و، هغه افغانانو ته هم په ګټه شولې. هغه دا معنا نه وه چې دا د افغانانو د ګټې لپاره جوړ یعنې تصادفي کار یې کړی دی او هېڅکله به له دې سترګې نه پټوو چې داسې څه وو چې موږ ترې کار واخیست، داسې څه وو چې زموږ په ګټه راغلل. خو که چېرې اوس موږ بحث کوو او امریکا د یو مستقل او خپلواک لوري په حیث او افغانان هم د یوه رښتیني او خپلواک لوري په حیث یوې پروژې ته کیني د دې شریف صاحب غږ مو پرې شو؟ ډیره مننه. که څه هم وروستۍ برخه کې ستاسو غږ پرې شو، په مطلب پوه نه شو، خو په هر حال بیا هم مننه. ښاغلي جلالي د اړیکو په برخه کې د خنډ د نشتوالي مسله هم یاده کړه. ستاسو له نظره خنډونه څنګه لرې شول؟ مخکې ما د قطر مسله یاده کړه، نور مسایل هم وو چې هغې باندې کار وشو او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس داسې یوه خبره وکړي. کېدلو سره د یوه مسله. دوه مسله دا ده چې خنډونه په ډیپلوماتیکو اړیکو کې همیشه وي، د هغې لرې کول، اسانه کول، له مخې ایسته کول، بالاخره دې ته ځي چې اړیکې ورغېږي او رسمي اعلان وشي. او درېیمه مسله دا ده چې په کومو مسایلو کې هېڅ خنډ نه وي، هېڅ مشکل نه وي، نو بیا ولې ناستې ته ضرورت پیدا شي، ولې جوړجاړي ته ضرورت پیدا شي، ولې خبرو اترو ته او د اعتماد جوړونې فضا ته ولې ضرورت پیدا شي. داسې څه شته او په دې باندې دواړه طرفونه که کار ونه کړي، ما په نظر باندې یو طرف په هېڅ صورت نشي کولی، حتی که امریکایان له یوه طرفه په هر څه باندې موافقه وکړي او ومني، اما چې افغانان یې ونه مني بیا هم مسله جوړجاړي ته نه ځي. خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو پر لارو چارو د دې ترڅنګ پر فرصتونو او ننګونو هم خبرې کړې دي. دا به افغانستان ته څه فرصتونه ور په برخه کړي؟ یا که ضمیمه پوښتنه ورسره وکړم، که د امریکا او اسلامي امارت اړیکې عادي کېږي، د نړۍ د نورو هیوادونو پر دریځ به یې اغېز څه وي شریف صاحب؟ دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده. اوس ما په نظر باندې زلمی خلیلزاد د هغه سیاسي لوبغاړي په حیث باندې چې له نوي لسیزې نه دی د افغانستان او امریکایانو په هغه حساسه هفته کې پاتې شوی دی د سیاست، دی په دې ډېر ښه تبصره کولی شي او ښه طرفونه یې ښودلی شي چې په څه ډول له امریکایي لوري سره اړیکې جوړې شي. لکن یو شی باید له پامه ونه غورځوو چې دی د یوه امریکایي په حیث خبرې کوي او موږ تاسو د یوه افغانانو په حیث د یوه افغان په حیث ورسره مخامخ کېږو. موږ باید خپلې ګټې په نظر کې وساتو او دوی خپلې. لکن مهمه مسأله دا ده چې په دغې مسایلو باندې بحث او د امریکایانو سره اړیکې کم لوري ته تګ او یا بالاخره اړیکې جوړېدل، په دې کې هېڅ شک نشته چې دا په نورو اړیکو باندې اغېز کوي. هغه لوري چې تر اوسه د امریکایانو له بدماشۍ ډارېږي، هغوی به بیا له دغه ډاره وځي او اړیکو ته به زړه ښه کوي. او وروستۍ پوښتنه دا چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او د باور فضا پیاوړي کولو لپاره راتلونکي ګامونه باید څه وي؟ تاسو یو څه اشاره درلوده چې ځینې موارد شته. ما په نظر باندې تر ټولو مهم موارد دا دي چې د دواړو طرفونو اولویتونه یو بل طرف درک کړي. دومره مسأله دا ده په داسې مسایلو باندې له یو بل لوري سره جوړجاړي ته لاړ شو چې هغه زموږ په واک او زموږ د ګټو لپاره وي.
درېمه مهمه مسله دا ده چې پردی ملامتۍ او پردي تورونه باید یو د بل په مقابل کې ونه کاروو. او څلورمه مسله دا چې د افغانانو ځای او نفوذ او د امریکایانو ډېر تفاوت کوي. له شکه پرته چې په دې ځای کې به غوښنه برخه د امریکایانو وي، اما افغانانو ته باید د دې حق ورکړی شي چې د انسانانو په حیث د یو خپلواک ولس په حیث د دې ګټې هم خوندي شي. په دغه چتر چې زه فکر کوم چې موږ کولی شو په مختلفو برخو باندې بحث وکړو او ګډې ته ورسېږو. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محب الله شریف، ډیره مننه چې بحث کې را سره وای. خدای مو سره مو تاسو سره خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. درنو هیوادوالو، د افغانستان او امریکا پر ډیپلوماټیکو اړیکو او کابل ته د زلمی خلیلزاد پر وروستي سفر مو بحث و چې تاسو له امید رادیو پر 103.1 FM له کابل څخه واورېدو. دا لیدلوری په همدې ځای پای ته رسیږي. تر نوې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری